وی ما دلته چرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا زه مرمه چې زه اوړم لا ټکه ټیکهداره او که مونږ سره دا خلک یارانه جوړول غواړي نو په مونږ باندې د ملا وتړي کلکه ټیکهداره چې او بیا په دې کې یو بل کردار داسې و چې زمونږ د پښتنو یو غلط تصویر دنیا ته ښودل کېدو کو زمونږ د فلم و کو زمونږ د ډرامو چې کوم و که نه نو هغوی به یو خو بې تعلیمه خلک و پکې نو د هغوی ګریوان شلیدلې لستوڼې کولاو پنسې بره ټوپک زمونږ پکې کلچر ښودلی دی نو بیا خو سایل صاحب ځکه وایي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر ښودلی دی یو خو ګوره په کوم وینیو کې چې مونږ وکړه گورنر هاوس کې دا کینټ دی دلته چې ماچس تیلی ته درنه کې که نه هغه به هم تا له زړه وچوي په خیبر پښتونخوا کې بد سپانسر راچوتول دا ما په سټیج باندې هم ووایي چې دا د خیبر پښتونخوا د تاریخ داسې پروګرام دی چې دی کې دومره ډېر سپانسر دي دومره سپانسر چېرته هم نه راځي فخر پښتونخوا هغه په دې باندې هم دی چې هغه داسې اکټیویټیز کېږي چې هغه ریاست نه سپورټ کوي چا حکومت نه سپورټ کوي د دې لپاره کلچر ډپارټمنټ جوړ دی هغه یې نه سپورټ کوي او دغه کس راځي په ذاتي توګه باندې دا سپورټ کوي نو که دله زه ایوارډ ورکړم په دې کې هېڅ بدیت نشته نو ما ورته بیا یو اګزامپل ورکړه وایم په یو کوی کې چیندخان او چیندخ چې به لږ بره راوختو که نه ابه واپس غورځېدو یو چیندخ وا پکې راوختو یو ډاکټر وی چې زه په دې ریسرچ کوم چې دا یو ولې راوخته را نور ولې غورځېږي نو هغه چې هغه وکته نو په غوږونو باندې کوڼو دا ډاکټر وی چې دا نور چې لږ بر راوخي چې ټر ټر اوازونه پس دا لاندې نه کوي که نه نو دی چې لاندې وګورځي وغورځېږي د یو دا ټرار یې نه اورېدو نو ما د خلکو دا خبرې او ټر ټر چې نه اورو هله به کامیابېږو وایي چې وروستې امریکا او امریکا د زار د چینه شي غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي ستړي مشي ګرانو کتونکو تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشحاله زم روشنا زمیر او تاسو ګورئ د سالټ رینج پښتو نن چې موږ سره کم ملمه دی هغه به تاسو په مختلف سکرینز باندې په مختلف چینلز باندې په مختلف ایونټس کې لیدلی ځکه چې دا یو داسې نوم دی چې په پښتونخوا کې ماته نه لګي چې څوک نه پیژني په هر ایونټ کې زه ګورم چې هوسټینګ کې ګورم نو ماته ډاکټر حمزه جمشید ښکاري که ډفرنٹ چینلز باندې ګورم چې پښتو څونه چینلز دي هغه چې کله نمبر په نمبر اړوم نو ګورم چېرته نه چېرته یا به د دې څه ایوارډ شو روانه یا به دې چېرته شاعري کوي یا به دې چېرته سندرې وایي او یا به دې چېرته هوسټینګ کوي ملټي ټیلنټډ دی اینډ ډیفینیټلی دیټس واټ میکس هیم ډفرنٹ نو ډاکټر حمزه جمشید نن موږ سره ملوه دی د دې سره سره سوشل اکټیویټیز هم د دې په ټاپ باندې دي راځي چې ګورو ډاکټر حمزه جمشید چې تاسو په سکرین باندې کم شخصیت ښکاري د هغې نه علاوه د هغوی چې کم پرسنل لایف کم شخصیت دی هغه به نن موږ ایکسپلور کړو ډېره مننه موږ له د وخت راکولو څنګه یې تاسو شکر الحمدلله ټیک ټاک وایي چې په ډک ښار یې ملغلرې خرڅولې چا غزلې چا سندرې خرڅولې او که دا زه چېرته د مینې دوکاندار وې نو ما به ستا د خولې خبرې خرڅولې تاسو چې زما کوم انټروډکشن وکړو کوم تعارف وکړو نو د هغې لپاره ستاسو ډېره مننه او تاسو په خپله ډېر ښه کار کوئ زه ستاسو کار هم اپریشیټ کوم تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکو او زموږ سټوډیو ته راغلې خامخا پېښور نه اسلام آباد ته راتلل ډېر ګران کار دی خو تاسو وخت راوویستو موږ دپاره دلته راغلې دا زموږ دپاره یو اعزاز خبره حمزه دا به تپوس کوم چې څنګه شروعات وشو وړکیالې کې څنګه وې مطلب ځینې خلک یې که نه هغه ډېر شرارتي اوس ما ته چې خلک ګوري نو کېدای شي دا یې زه یم کوي چې دا خبرې ډېرې کوي نو دا به وړکیالې نه دغسې خو که څوک مطلب چا زما هغه چایلډهوډ فیس کتلی زه بالکل خاموش وم بس یو ګوټ کې به ناست وم چا سره ما زیاتې خبرې نه کولې اکثر به داسې و چې مور سره به چېرته لاړم نو که چا په کور کې دعوت یا داسې به و نو ما به اکثر خوراک هم نه کوو ځکه چې ما خپلې مور ته ویلې نه شو چې ما له روټۍ دونه غلې به ناست وم او اوس دونه خبرې کوم ستاسو پرسنالټي څنګه زما هم داسې وه یو خو به زه ډېر زیات یارېدم نو داسې به بهر به ډېر ګرځېدم هم نه ډېرې خبرې به مې هم نه شوې کولې په سکول کې به م اکثر وروستو ناست وم یارېدم به ډېر زیات او د هغې نه علاوه بیا د شوق چې کوم خبره ونو دا ډکې نه وي داسې ورکوټې غوندې ډکې او د هغې د سر نه ما داسې کپړه تاو کړه د هغې نه ما مایک جوړ کړو او هغه ما ځان ته نیولې او یو شوق و که نه نو هغه شوق تر دې حده راورسېدو او شکر دی چې هغه شوق په پازیټیو شیزونو کې بدل شو یو ښه څیز دی اکثر خلک چې هغه شیشې ته مخامخ ودرېږي تاسو مایک والا ډفرنټ یو طریقه وکړه نو ښه شی زما خور چې ده نو هغه چې وړه نو هغې به په 2 ټکو باندې ماران کول که نه لوبه ما وایي چې حمزه بس داسې خپل شرارت وایي چې ما داسې ورانکارې غوندې یو کار کړی نه نه ډېر وراني به ما نه کول دا حقیقت داسې معصومه شانتې وم بیا هغې نه پس ایجوکیشن مو کوم ځای نه شروع کړو بیا دې فیلډ ته څنګه راغلې بیا داسې وه چې ما
د ملاکنډ پبلک سکول درګۍ نه اف اس سی وکړه سوري میټریک وکړو اف اس سی مې سټي کالج پېښور نه په امري ډاکټر اف فارمیسي د اباسین پوهنتون نه وکړه او بیا دې خوا داسې رالم چې ما کتل ډېر نوي نوي فیسز رالل او هغه ډېر ایجوکیټډ خلک وو پخوا به میوزیک ته یا ټي وي ته یا دې شیزونو ته به خلکو ډېر په بد نظر کتل نو هغې زه ډېر زیات متاثره کړم چې او بیا په دې کې یو بل کردار داسې و چې زمونږ د پښتنو یو غلط تصویر دنیا ته ښودل کېدو کو زمونږ د فلم و کو زمونږ د ډرامو چې کوم و که نه نو هغوی به یو خو بې تعلیمه خلک و پکې نو د هغوی ګریوان شلیدلې لستوڼي کولاو پنسې بره بیا چې به کله په سینما کې یا داسې نور هوسټینګ کېدو نو چې کوم هوسټ به و که نه نو د هغوی به هم ګریوان شلیدلې دا ټول به ما کته دا ما نوټ کول نو دې به ډېر سخت دردولم نو ما وایي چې یاره زه داسې کوشش وکړم چې د پښتنو یو سافټ یو ښکلی تصویر دنیا ته وښایم نو په هغې کې ما بیا په وړو کې د مالګې برابر یو کردار ادا کوم او لګیم کوشش کوم چې څومره هم ښه او پازیټیو اکټیویټي د خیبر پښتونخوا لپاره د دې جړېدلي دردېدلي پښتونو لس لپاره کیدای شي چې زه ډېر ښه بالکل زه دا ګورم اکثر فلمونه ګورم نو یو ډېر نیګیټیو امیج زموږ جوړ شوی دی حالانکه پښتانه چې دي هغه ډېر مینوال دي مینا کول والا دي او ډېر پرامنه غوندې خلک دي په ډرامو کې چې زموږ کم امیج جوړ شوی دی که اردو ډرامې دي یا پښتو ډرامې دي هغې کې داسې جنگ ببر غوندې ښکاري یا ټوپک زمونږ پکې کلچر ښودلی دی نو بیا خو ساحل صاحب ځکه وایي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر ښودلی دی نو مونږ خو د مینې خلک یو د ژوند خلک یو د روزګار خلک یو د کاروبار خلک یو د امن خلک یو ځکه خو ورته وایي که نه چې خیبر پښتونخوا از د لینډ اف هاسپیټالیټي ټیک شه نو خامخا مونږ د خپل میلمنو ډېر زیات قدر کوو پښتانه چې دي هغه ډېر سافټ دي ډېر کولاو زړه والا دي ښه همزه ما ته دا ووایه چې تاسو اینکرینګ هم کوئ دې سره سره تاسو فارم ډیم کړی دا سوشل اکټیویسټ هم یې شاعري هم کوئ سندرې هم وایئ دا دونه هر څه چې دي دا یو ځای څنګه مینیج کوئ دا یقینا ګران کار دی او مشکل عمل دی تاسو سوچ هم نشئ کولی چې دا اوس ما فخر پښتونخوا کوم ایوارډ وکړو نو دې کې به ما کله کله د خپل سر ونیسو داسې مې ووخو زه دومره ډسټرب کړی وم یو خو ګوره په کوم وینیو کې چې مونږ وکړه گورنر هاوس کې دا کینټ دی دلته چې ماچس تیلی ته درنه کوې که نه هغه به هم تا له زړه وچوي ډېر زیات زړه به درله وچوي چې څومره د هغې لپاره اجازتنامې او یو شی او بل شي نو بیا هغې ته دونه کیټرینګ کرا کړي یو شی بل شی دا اے ټو زیډ دې زه بالکل لیونی کړی وم ګنګس کړی وم د هغې باوجود به یې د پروګرام هوسټینګ هم زما په سر باندې و نو یقینا چې ډېر ګران او مشکل عمل دی خو د دې مشکلاتو نه چې تیر شو استایب شاه صابر صاحب وایي چې زری زری شي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سهار ته رسي نو دا مونږ د سختو نه تیریږو د دې پروسس نه چې تیر شو پاخه شو په دې کې نو هله به یو پازیټیو یو ښه کار کوو نو د هغې نتیجه بیا کام ته مخامخ بالکل همدغسې ده تاسو ډېره مبارکي فخر پښتونخوا ایوارډ شو تاسو ډېر یو سکسسفل ایونټ او بیا گورنر هاوس کې کېدل دا یو لویه د اعزاز خبره ده ما ته دا وایي چې فخر پښتونخوا څنګه تاسو ذکر وکړو ډېر ګران کار دی د هغې دپاره بیا چې د سپانسرز هم راوستل ډېر ګران کار دی سپانسرز طرف ته به هم راځم خو ما ته دا ووایه چې تاسو ډېر کلونو نه لګیا دا تاسو ایونټ چې دی هغه کېږي هر کال کېږي او ډېر ښه کامیاب او سکسسفل ایونټس تاسو کېږي د دې آیا څه ټیم دی یا څه ګروپ ممبرز دي یا ځینې خلک پکې دي بورډ اف ممبرز دی هغه کینی او بیا دا ډیسایډ کوي یا نه تاسو چې دی یوازې بس دا سوچو کې چې دا کس دی د پرفارمنس چې دی په خیبر پښتونخوا کې ډېر ښه روان دی نو د لزه ایوارډ ورکوم آیا دا ستاسو یو زه وایم چې نیوکلیر ډیسیژن وي یا د دې څه بورډ اف ممبرز دې کې داسې ده چې په شروع کې خو یو داسې کوو چې څه خلک داسې وي چې د هغوی کردار ډېر زیات پاک او سپېڅلی وي هغه مونږ ته معلوم وي د هغوی خو مونږ دا سلیکشن وکړو چې یاره دا کس په دا ځل کوو دا ځل به دا کوو دا به کوو لکه زه کوم مولانا خانزیب واخلمه یا داسې نور خلک واخلمه که نه نو په هغې کې خو خبره نه وي خو بیا مونږ یو اناونسمنټ وکړو یو نیمه 2 میاشتې وړاندې چې تاسو زموږ سره خپل ځان رجسټر کړئ خپل دغه ډیټیل مونږ ته راولېږئ چې هغې کې بیا زموږ پراپر یو ټیم دی هغه به بیا سلیکشن کوي نو په دې کې زموږ څه مشران دي سینیر کسان دي خو هغوی هغه نومونه تر دې دمه ما پټ په دې ساتلي دي چې هغوی چې بیا مونږ ته خلک اپروچ کوي چې یاره مونږ ته په دې ایوارډ باندې مونږ ته هم راکړئ او د هر چا مجبورۍ وي بیا څوک پر روډ نه مجبوره وي څوک پر چې هغه شفافیت برقرار وي هغه برقرار وي د هغې لپاره نو زموږ یو 15 مشران
مشران دي په دې صحیح کې. شو. بیا چې دغه تقریبا دا ځل هم ما سره 2700 پلس 2700 پلس خلکو رجسټریشن کړو د ایوارډ دپاره. نو په هغې کې به شل 15 کسان مونږه سلیکشن د هغوی سلیکشن وکړو. نو دا شان یو پروسس سره کیږي. ډېر ګران عمل دی ښه. همزه دا هر کال چې تاسو فخر پښتونخوا ایوارډ کوئ د دې خامخا څه نه څه په دې باندې کاسټ راځي ځکه چې ډېر غټ ایونټ دی. همداسې ده. هله دونه خلک راځي بیا د ایوارډز تیاریږي بیا د هغې نورې تیاریانې وي. ټیک شوه. سپانسرز څنګه ټولوئ تاسو ځکه چې زه ګورم ایونټس دپاره یا څه وړوکې شانتې که ایونټ یې که نه نو هغې دپاره یو دوه سپانسرز کتل هم ډېر ګران کار. ډېر مشکل خو تاسو فخر پښتونخوا کې دونه سپانسرز دي تاسو سره دونه خلک راځي خپله پیسه انویسټ کوي. یو خو خامخا په تاسو باندې ټرسټ دی او بیا هر کال هغوی ګوري چې دونه ښه ایونټ کېږي نو خامخا د هغوی نوم دې په هغې کې راځي. تاسو نه ګران عمل دی او تاسو دې کې چې دی نو څنګه ځان ایډجسټ کوئ. همداسې ده چې یو خو داسې دی چې په خیبر پښتونخوا کې خلک هغه شان ایجوکیټ نه دی د سپانسرشپ حوالې سره. که زه اوس وګورم اوس ریسنټلی د سیلاب زدګان دپاره یو ایونټ شو چې د پاکستان کرکټ ټیم ټول لیجنډ هم پکې وو او نوي پلیئرز هم پکې وو تر بابر اعظم پورې او رضوان پورې دا ټول پکې وو په عمران خان کرکټ سټیډیم کې وو. خو هغې کې هم دومره سپانسر نو نه بالکل نه. زه دغه وایم کنه چې ډېر غټ ایونټ هم وي نو بس 2-3 سپانسرز دي د دې نه علاوه دومره سپانسر نه وي. خو دا ده چې زما شکر دی د مارکیټنګ هغه کوم طریقه کار چې دی نو هغه هم ډېر زیات مضبوط دی. دغه ډپارټمنټ مې هم ډېر زیات مضبوط دی. نو بیا ځان سره پراپر یو ټیم واخلم بیا او داسې ده چې ستاسو خبره چې دې باندې خرچه راځي پیسې راځي کاسټ راځي. د کو زه ستاسو د فخر پښتونخوا دا ځل کاسټ 48 لیک د دې کاسټ راغلی دی. 48 لاک. نو 48 لاک خو زه کور نشم ورکولی. خو بیا زه د سپانسر ډېر زیاته شکریا په دې ادا کوم چې په ما باندې ټرسټ کوي باور کوي. او دا ځل کو تاسو لوګوز وګورئ ته ما سره 32 لوګوز لګېدلي یعنی 32 سپانسر راغلي دي. نو په خیبر پښتونخوا کې 32 سپانسر راچوتول دا ما په سټیج باندې هم وي چې دا د خیبر پښتونخوا د تاریخ داسې پروګرام دی چې دی کې دومره ډېر سپانسر دي. دومره سپانسر چېرته هم نه راځي. نو دا هم مشکل عمل دی. خو څنګه چې ما وایي چې دغه ډپارټمنټ زما مضبوط دی نو زه د هغې لپاره ډېره شکریا د خپل سپانسر ادا کوم. سپانسرز ته څه هغه ملاویږي مطلب بینیفټ یو خو دا دی د هغوی پروموشن کېږي. نور چې دی د هغوی سره ستاسو څه قسمه کولیبریټ دا یو ډېر پرسنل غونتې څیز دی. خو بیا مطلب د خلکو اسانۍ دپاره چې دا سپانسرز راځي یو ایونټ دپاره ټیک شوه. ځینې خلک چې دی نو هغه میس یوز کول هم کوي ټیک شوه. هغوی به تا ته وایي چې ته زموږ سپانسر یې دا وه خو چې مین ایونټ راشي نو په هغې کې هغه شان د هغوی پروموشن نه کېږي. نو څه کی سټیپس دي یا تاسو کیټیګریز جوړ کړي وي چې یاره ستا ډایمنډ دی پلاټینیم دی سلور دی ګولډ دی. دا دې دپاره هم اسان هم چې آیا سبا لکه بل څوک راځي ټیک شوه هغه دا وایي چې یار زه فخر پښتونخوا کې سپانسر جوړېدل غواړم نو آیا وړوکی بزنس چې دی هغه هم په هغې کې شاملېدی شي او لوی نه لوی بزنس چې دی هغه کې ما کیټیګریز دي. اوس زموږ چې کوم ټایټل یا کو ټایټل سپانسر دا زموږ غټ سپانسر نو دوی لپاره اټریکشن دا وي که نه چې د گورنر صاحب سره به ته خواته ناستې یو سیټ په ناستې هلته چې ایونټ نوم اخیستل کېږي نو هغې کې به راشي چې مارخور فخر پښتونخوا ایوارډ یعنی مارخور چې کوم دی ټایټل د ټول نه زیاتې پیسې ورکړي وي دی به سپیچ کوي څنګه HBL PSL یس HBL PSL دا چې کوم نو دا شان مارخور فخر پښتونخوا ایوارډ دی به سپیچ کوي. دین علاوه د ایوارډ چې کوم انویلینګ سرمنی کېږي په هغې کې به دی ولاړ وي چې چېرته هم د ایونټ پروموشن کېږي کو بیل بورډز کو سوشل میډیا پرنټ میډیا الکترانیک میډیا حتی دا وي چې هوسټ کله د ایوارډ نوم اخلي هغې کې هم ستاسو ذکر ورسره کېږي. نو دغه کیټیګریز وي بیا چې یعنې کوم غټ سپانسر وي هغوی ته دغه شان پروټوکول ورکول کېږي سوري. او دین علاوه چې کوم ورکوټي سپانسر وي هغوی ته بیا مختلف پروموشن وي یعنی چېرته لوګوز وي اوس 32 سپانسرونو دا خو ټول په ایوارډز باندې راتلی نه شو. نو دا چې کوم ټاپ کیټیګري والدي نو هغه مونږ په ایوارډ باندې اخدلي وو. بیا چې د کم کمزوري دي نو هغوی ته مونږ چېرته SMD کې سپیس ورکړی چېرته بیل بورډ چېرته یو شي بل شي. ډېر ښه سپانسرز والا کیسه خو وشوه ډېر ګران کار دی. همزه ما تېرو ورځو کې یو پوسټ ولیدو او زه لږه خفه هم کړم خو لږه حیرانه هم شوم چې آیا په دې کې رښتیا شته یا نشته ځکه چې ما ته مې ایوارډ میلاو شوی دی نو ما خو تاسو له پیسې نه دي درکړي. همداسې ده تاسو اپروچ هم نه دی کړی. ما اپروچ هم نه دی کړی. ما په یو دوه ملګرو باندې شک و چې کیدای شي هغوی زما نوم چې دی نو نامینیټ کړي. بیا مې ورته باقاعده میسج وکړو چې یار تاسو هغه ستاسو ملګري دي نو هغوی نه مې تپوس وکړو چې یار تاسو خو زما نوم نه دی فارورډ کړی. نو هغوی ما ته وایي چې نه وایي زموږ په دې کې هېڅ څه نشته. نو دا چې دی نو دا
دا سوللی دا هغوی خپل ډیسیژن دی. نو ما ته دا ووایه چې آیا واقعي دا الزام چې په تاسو لګېدلی دی چې تاسو چې دی نو په دونه زرګاو کې یا دونه په لکونو کې دا ایوارډ خرڅوي، آیا په دې کې داسې کله کېږي؟ داسې ده چې یو ملګري بل پوسټ کړو چې سکرین شاټس یې شیر بالکل هغه سکرین شاټس ما هم کتل. اوکې هغه ما ته ډېرو خلکو راولېږل. نو ما خو یو ملګري ته ډایرکټ مې هغه ته په کمنټس کې ولیکل ما چې کامې ویني ما ورته چې دا شي پبلک کا یو داسې دی چې تا نمبر هایډ کړی دی، نمبر سره د نمبر سکرین شاټ شیر کا. دې نه علاوه چې بیا دا کامې وګوري کو دا زما نمبر وي زه به بیا جواب ورکم، خو که زما اوس لکه دا خو ډېره اسانه طریقه شوه چې زه به تاسو ته میسج وکړم او د هغې نه سکرین شاټ واخلم یا خپل بل نمبر ته میسج وکړم، دوه موبایل اکثر خلکو سره ووي نو چا سکرین شاټ واخلم او اپلوډ یې کړم. دا خو ډېره اسانه شوه. خو په دې کې مونږ څه ایوارډس چې کوم دی هغه سپانسر تغدلی وو. دا ما تاسو ته ویل چې دا مجبوري ده، دا خو اپریسیشن دپاره دی یو قسم. دا مجبوري ده جی. اوس چې 48 لک روپیز زه لګوم نو دې په شا به د چا زور وي، نو هغه به زه اپریشیټ کوم نه. هغه هم فخر پښتونخوا هغه په دې باندې هم دی چې هغه داسې اکټیویټیز کیږي چې هغه ریاست نه سپورټ کوي، چا حکومت نه سپورټ کوي، د دې لپاره کلچر ډپارټمنټ جوړ دی هغه نه سپورټ کوي او دغه کس راځي په ذاتي توګه باندې دا سپورټ کوي. نو کو دله زه ایوارډ ورکم په دې کې هېڅ بدیت نشته. زه منم چې 15 یا 10 یا 8 ایوارډه به آی خلکو ته میلاو شوي چې کم سپانسر وو، خو 40 په داسې ته میلاو شوي چې پای کې د روشنا غوندې باقاعده دې ښکاره ثبوت تاسو یې چې تاسو نه څه ډیمانډ شوی دی. هر فیلډ نه خلک او هر فیلډ نه په دې کې ګوره پولیسو، په دې کې ډاکټرانو، انجینرانو، شاعرانو، سندرغاړي وو، جرنالیسټ وو. نو اوس لکه د مولانا خانزیب نه ما پیسې اخیستې، د بونیر والا ډاکټر سراج کمال نه ما پیسې اخیستې، د روشنا نه ما په کمو سترګو پیسې اخیستې. د دې نه علاوه که زه وګورم د مردان هغه یو ماشوم و هغوی د خپل وجود چې کوم حصه وه هغه زړه و ګردې وې، د دې نه علاوه سترګو پردې اډونیټ کړی وې، د هغه فیملی ته خو پکار چې زه سپورټ ورکم. عباد وزیر دی فرنٹ مین چې ورته مونږ وایو په ډی خان کې چې کوم اپریشن و په هغې کې لګیا هغه ته به زه څه وایم چې پیسې راکړه، داسې کېدی نه شي، دا ممکن نه دی. هغه وایي که نه چې چېرته ته ښه کار کوې نو هلته کریټیسزم خامخا راځي او دا هم ستاسو یو کامیابي ده چې ډسکس کوئ. او په دې زه خوشحاله وم. ما ورته بیا دا کمنټس هم وکړم زه ستاسو شکریا هم ادا کوم چې دې اډورټایزمنټ کې اوس هم د دې پروګرام اډورټایزمنټ تاسو کوئ. ډېر ښه. سپانسرز والا خبره مو شوه، دا الیګیشنز هم پکې راځي، خو دا الیګیشنز چې دي دا ستاسو انرژي نوره زیاتوي، خامخا یو ډسکشن کېږي. دې کې یو پوینټ دا دی چې دا ایوارډس دا د حکومت او د ریاست ذمواري ده چې دا به کوي. صدارتي ایوارډ کې خو د صوبې په سطح خلک نه نازېږي، لکه په صدارتي ایوارډ کې به د خیبر پښتونخوا نه څو کسان نامینیټ شي، 2 یا 3، هغه هم تاسو ته پته چې په څه طریقې سره کېږي. خو چې حکومت نه کوي که نه د هغې وجه هم دا ده چې یو ځل وکړ فخر پېښور په نوم باندې ایوارډز وکړ، هغې باندې خلکو د نشترحال مخې ته احتجاج وکړو چې مونږ ته ول رانه کړ. مونږ منو تاسو ټول فخر پښتونخوا یې، مونږ منو خو څنګه خو په یو ایوارډ شو کې څنګه ټول ته ورکړي. اوس کو چا په اولني کې اخیستی، بل په دویم کې اخیستی، دریم دا زموږ 5م سیزن دی 2019 نه روان دا سلسله. نو خو هر کال به په نمبر د چا نمبر راشي او زه منم چې 8 کروړه پښتانه دي، نو په دې کې به کم از کم 2-3 لاکه به وي داسې چې به د کار خلک وي یا به ډېر وي، خو ټول خو په یو ځای نشم ورکولی. نمبر په نمبر د ټولو نمبر به راځي. څه پکې بې صبره دا وي خلک چې دي نو هغه وایي چې مونږ ته بیفور ټایم هر څه میلاو شي که نه، خیر وخت راځي، د هر چا وخت راځي. حمزه ما ته دا ووایه چې تاسو څنګه خبره وکړه چې دا حکومتي لیول باندې دا څیز پکار دی، ټیک شو، یا صوبایي سطح باندې دا هر څه پکار دی. آیا تاسو حکومتي ادارو سره یا چا سره په دې کې کولیبوریشن کولو کله سوچ کړی دی؟ ځکه چې یو ډېر سکسسفل ایونټ دی، ډېر ښه ایونټ دی او پکار ده چې داسې ایونټس دی په هره صوبه کې وشي چې هغه صوبې خلک چې دی هغوی لږ اپریشیټ شي، هغوی د دا سوچ وکړي چې سبا له دې مونږ هم د دې صوبې دپاره د دې صوبې د خلکو دپاره ښه کار وکړو. نو څه کولیبوریشن یا داسې سین راغلی دی؟ کلچر ډپارټمنټ سره د دې نه علاوه چې کله عاطف خان د کلچر منسټر و نو باقاعده د ما داوی سره په دې کې میټینګ شو، هغوی ما ته وایي چې په دې باندې زموږ سره پیسې نشته، لنډه خبره یې دا وکړه. نو ما ورته چې پیسې زه درکوم، ما د خبرې مقصد دا و چې زه به درله سپانسر درکم، خو ته یې وکړه. خو په دې باندې د کلچر ډپارټمنټ یا د صوبایي حکومت لوګو ولګي که نه دا به ډېر زیات دروند شي، او زه په ذاتي توګه کوم نو هغه شان دروند نه دی، خو که تاسو یې صوبایي حکومت یې وکړي نو دا به ډېر زیات دروند شي چې په دې باندې څومره پیسې راځي. ما چې 5 میلیون موی چې زموږ سره نشته، ما یې زه در کوم، سپانسر په زه در کوم، نوم پې سره خپل وکړه،
بیا هم په هغې کې هغوی دې ته اګري نه شو وایي چې یاره مونږ پس خلک احتجاجونه کوي، مونږ پس خلک پوسټونه بیا کوي، مونږ پس خلک په اخبارونو کې په ټیوګانو کې ورکوي چې زه حقدار وم، ما ته را نه کړی شو، ما ته را نه کړی شو. نو صوبایي حکومت هم د دې یېرې نه کوي او تاسو باندې خو بیا خامخا کریټیسیزم خامخا به کېدو. ما دې ته بالکل خپله سینه ښه کولا ونیولې ده چې کوئ، خو زه به دا کار کوم، دا د خیبر پښتونخوا په ګټه باندې تمامېږي. زه به خپل هیروز خپل اتلان به نازوم، زه به یې درنوم. ګوره مونږ ته همیشه د دنیا نه دا ګیله کوو چې دنیا زموږ هیروز نه مني. ولې نه مني؟ وجه هم دا ده چې مونږ په خپله خلک نه درنو، مونږ پس د مرګه خلک نازو. وي دا چې ژوندی و ډېر نه سړی، خدای دې وبخي ډېر ښه سړی. نو پس د مرګه مونږ بیا نازول کوو، درنول کوو. نو باید چې دا په ژوندوني باندې مونږ دا خلک ونازو، درانه کوو او دا احساس ورکو چې تاسو دا کم کار کوئ دا د خیبر پښتونخوا په ګټه تمامېږي. د مولانا خانزیب خبره زه همیشه کوم، اکثر دا هغوی چې کله شهادت وشو نو اکثر به ما خلکو ته به چې هغه ژوندی نو تاسو د هغه قدر ونکړو، نه هغه له ووټ میلاو شو، نه هغه شان هغه له قدر عزت میلاو شو. خو چې مړ شو شهید شو نو اوس ټول وایي چې دی زموږ هیرو دی، زموږ چې دی بس هر څه زموږ. مخکې ورځو کې مې پوسټ کتنو پای کې ورکړي چې مولانا خانزیب په ووټ کې ټولو اخیری او په قربانۍ کې ټول نه پیلو. وګورئ 12,000 ووټ اخیستی او چا چې ګټلې هغه 72,000 ووټ اخیستی. زموږ د ووټ او د معیار ته وګورئ، زموږ معیار څه دی. د باجوړ نو ځکه زما یو بل شان افیلیشن هغوی سره، زما صرف یو ملاقات هغوی سره شوی دغه شان په پاډکاسټ کې ملاقات شوی. ما ته اوس هم یاد دي چې هغوی دلته په دې کرسۍ باندې ناست، زه چې څنګه سټوډیو ته راننوتم نو هغوی ما ته چې څنګه یې؟ نو وایي ښه یم. وایي چې بل ځل چې باجوړ ته راشي نو خامخا زما کور ته به راځي. هغه جمله تر ننه پورې زما په ذهن کې ده. زه چې څنګه کور ته لاړم نو ما خپل پلار ته ډېر په خوشحالۍ وایي چې تاسو ته پته ده چې زه نن داسې پولیټیشن سره میلاو شوم چې ما ته باجوړ یو ډېر برایټ فیوچر ښکاري. ما ته لګي چې څوک شته چې هغه زموږ ریپرزنټیشن وکړي، هغه به باجوړ مخې ته بوځي. خو ما ته پته نه وه چې دا دونه لږ ټایم سپینډ به وي او باجوړ چې دی بیا به یو داسې شخصیت نه محرومه شي. خو خدای دې د هغوی درجات بلند کړي او د هغوی فیملي له دې صبر ورکړي. زما دپاره د هغوی افیلیشن چې دی هغه ډېر ایموشنل غوندې دی چې کله کښېنم او سوچ کوم د هغوی کتاب زما مخې ته راشي. او ایون چې ستاسو ایوارډ شو چې کله وه نو زما دپاره هغه ډېره د فخر خبره وه چې هغه ایوارډ شو د هغې شروعات چې دی هغه د مولانا خانزیب د رول چې دی یا د هغوی په نوم چې دی هغه شروعات وشو. هغوی چې دی تاسو هغوی له دونه ګریټیټیوډ ورکړو. نو ستاسو ډېره مننه چې یو ځل بیا د باجوړ چې کوم شخصیات دي هغه هم تاسو چې دی هغوی هم پروموشن ورکوي او داسې علاقې زموږ چې هغه نور خلک یې نه ریکګنایز کوي. که موږ خیبر پښتونخوا کې ګورو نو پېښور مخې ته دی، مردان مخې ته دی، دا علاقې دي نوخار شو، قبایلي اضلاع ډېر وروستو پاتې شو. او د هغې وجه دا ده چې مطلب خلک هغه شان هغوی له توجه نه ورکوي. اوس هم ریاست چې کوم دی د میرنۍ مور سلوک کوي د قبایلي علاقو سره. قبایلي علاقو کې وګورئ په لکاو خلک احتجاج کوي خو یو میډیا هغې ته کوریج نه ورکوي. دلته په اسلام آباد کې 20 کسان راوځي بالکل ټوله میډیا کوریج ورکوي او خان دننه شو پلانکې بار شو دغه شو مخکې شو وروسته شو که نه دا هر څه کېږي. خو په باجوړ کې 20 مړي پراته او په لکاو خلک راوځي کوریج نه ورکوي. نو دا خلک په بغاوت نه کوي، سبق خفګان بیا راځي که نه، بیا احساس کم تاریخ کار کېږي دا څیزونه کېږي. خو خدای دې وکړي چې باجوړ سره سره ټوله صوبه چې دا زموږ خیبر پښتونخوا هغه دې د ترقۍ په لار لاړه شي او هغه دې هم هغه شان ترقي وکړي چې څنګه د پاکستان نورې 3 صوبې ترقي کوي. حمزه ما ته دا ووایه چې تاسو ینګسټرز دپاره ډېر انسپریشن یې، ډېر ینګ هلکان چې نه کوي چې تاسو ته ګوري نو هغوی کیدای شي دا خواهش کوي چې مونږ د حمزه جمشید په شان جوړ شو. دا ټول فیس چې تاسو تیر کو پته کې څه مشکلات راغلي ځکه چې هر څوک خبرې کوي نو هغه بس تاسو د کامیابی تاسو د ګټې خبرې کوي. حمزه جمشید ته وګوره دونه ښه پروګرام کوي، دونه کامیاب دی، هر څه هغه سټرګل چې څه مشکلات دي هغه صرف تاسو ته پته، نور خلکو ته پته څه مشکلات په دې ټول ټایم کې تاسو ته مخې ته راغله او تاسو هغوی سره بیا څنګه چې دی ځان مضبوط کړو. د ټول نه اولنی مشکل خو دا و چې ما ته د فیملی سایډ نه زما ولې نه سپورټ وو، خو چونکې د کلي خلک یو د کلي ژوند دی نو زما ابو پولیس کې سب انسپکټر دی او امي مې LHV وه نو هغې ته به پیشنټ وغیره راتلل کور ته. نو زه چې به اکثر په ټي وي رالم یا داسې پروګرام کې به رالم نو خلکو به چې کتل نو چې کلینیک ته به رالم زما مور ته به وي چې تا خو زما زوی به ډاکټر شي خو ډم شو بې ادبي نه معاف وي.
بیا خو ډم شو، زما مور به خفه شوه، ما ته به یې کال وکړو، زه به هاسټل کې وم چې یاره ته دا کار مه کوه، داسې مه کوه، هغسې مه کوه. نو ما ورته بیا یو اګزامپل ورکړه، وایم په یو کوی کې چیندخان و او چیندخ چې به لږ بر راوختو که نه اب واپس غورځېدو، یو چیندخ خوا پکې راوختو. یو ډاکټر وی چې زه په دې ریسرچ کوم چې دا یو ولې راوخته دا نور ولې غورځېږي. نو هغه چې هغه وکته نو په غوږونو باندې کوڼو. نو ډاکټر وی چې دا نور چې لږ بر راوخي ټر ټر اوازونه پس دا لاندې نه کوي که نه نو دی چې لاندې وګورځي وغورځېږي. د یو دا ټراری نه اورېدو. نو ما د خلکو دا خبرې او ټر ټر چې نه اورو هله به کامیابېږو. همدغه یې وجه وه چې زما د کامیابۍ یا زما چې زه خو ورته هغه شان کامیاب نشم ویلی، خو تر څه حده پورې چې دا څه شوي دي نو دا زما د مور زما د پلار زما سره بیا د هغې نه بعد سپورټ ما ورته، او بیا ورته ما دا خبره هم وکړه زما چې کوم لیمټس دي، زما چې کوم سرکل دی زه به هغې نه نه وځم، زه به خپل لیمټس نه، زه به خپل کلتور، خپل روایات، خپل کلی، خپل ولس، خپله ژبه دا یو شیز هم نه هېروم او زه به ثابتوم چې یعنې زه د کام دپاره د خیر سبب ګرځم. ډېر ښه، بلکل دا ټول کریډټ چې ځي دا مور پلار ته ځي، د هغوی کوشش، د هغوی سپورټ وي، د هغې نه بغیر موږ هېڅ او دې کې یو بل خبر اضافه کوم چې بل اوس د کسانو ډېر نیګیټیو پوسټونه کول، بیا ما ته ډېرو خلکو میسیجز وکړو وکیلانو چې په تا باندې مونږ اف آی آر کوو، کیس ته باندې کوو، عدالت کې به خبرې کوو، اف آی اے کې به خبرې کوو. نو ما به هغوی ته یو خبره یو کس ته مې وکړه پکې، ډېر ته مې پکې ریسپانس ورنه کړو خو ډېرې تنګ کړم. نو یو وکیل ته مې پکې ووي چې داسې ده په دې وطن کې خلک بارود کړي، په دې وطن کې خلک د خلکو نه ګردي وباسي، دلته خلک آیس خرڅوي، پوډر خرڅوي، په 100,000 روپۍ مړې کوي. نو کوم زه پکې داسې یو پاک او سپېڅلی کار کوم که نه چې دې وطن په ګټه تمامېږي، هغې نه زه دنیا ته دا ثابتوم چې پښتونخوا کې امن دی، دلته خلک خوشحاله دي، دلته داسې پازیټیو اکټیویټیز کېږي. نو ما ته په ما باندې دا بند کې نن که نه نو پرون حکومت بند کړي، نن به یې زه بند کړم، سبا به دلته هم بیا ډزي غوبل به بیا به ته به دنیا ته څه ښایې. بلکل دا سیزونه چې دي پازیټیو چې دا هغه سپورټ کول پکار دي. خو زموږ خلک ځینې زه تاسو ما مخکې دا خبره وکړه که نه چې ته کله ښه کار کوې نو خامخا کریټیسزم په هغې کې راځي، او کریټیسزم چې دی هغه هم ستا کامیاب دي ځکه چې ته ډسکس کېږي چېرته نه چېرته. همزه ما ته دا وایي په ژوند کې داسې څه لمحه راغلی، داسې څه وخت راغلی چې تاسو ته لګېدل چې بس د دې نه مخکې زه څه نشم کولی، دا هر څه به دلته کې پرېږدم، څه هغه یو ایټ ټایمز یو تھاټ راشي که نه چې بس د دې نه مخکې زما انرژي نشته، زه یې نشم کولی. کله داسې شوي دي هغه بیا تاسو څنګه کور اپ کړو مخکې بیا خپل سفر هم جاري وساتلو؟ دې کې داسې و چې دا زه فرست ټایم باندې وایم، خو چې کله په ایم ایم سی هاسپیټل کې مردان کې زما د مورجانې زنکدن نو هغه چې کله وفات کېده نو د شونډې رپولې ما ته یې کتل. نو ما ورته وی امي ما ورته چغه زه یو یم که نه. نو هغې به خبره کوله خو رایستی نه شو، رایي زنکدن هغې خبرې دلته نښتې وي. نو ما چغې ورته والې او هغې ما ته جواب نشي راکولی. نو په دې کې هغې سترګې پټې کړې. نو بس ما دغلته حوصله بایله چې بس زما ژوند چې کوم دی ختم شو او دې نه بعد زما دپاره څه نشته. خو بیا د وخت سره سره هغه شیزونه ټیک شو او ژوند طرف ته رالو، بیا ژوند تېرېږي، وخت نه ودرېږي. حمزه تاسو لا چا ټول ژوند کې ټول نه زیات سپورټ درکوي، یو داسې شخصیت چې تاسو یې خپل آیډیل ګڼئ، تاسو وایئ چې مطلب که دا شخصیت زما په ژوند کې نه وي نو کېدای شي چې نن کم ډاکټر حمزه جمشید خلک پیژني هغه به نه وي. نو هغه به بیا زه خپله مور یاده کړم چې هغې ما ته دا سپورټ نه وی راکړی، دا یې نه وی راکړی او زه یې پېښور ته نه وی رالېږلی، په ما یې تعلیم نه وی کړی، په ما یې سبق نه وی ویلی، نو زه به نن دا نوم جوړ شوی. حمزه خپل مور دپاره داسې څه میسیج یا داسې څه ورډز چې تاسو ته ښکاري چې ما ورته په ژوند کې ونه وي خو اوس د هغوی دپاره که څه میسیج؟ نو زه دا وایم کو خامخا خلک وایي که نه چې هغوی مونږ ته د عرش نه ګوري، هغوی مونږ اوري، ټیک شه زمونږ خبرې هغوی ته رسي. نو دغه یو خواهش دغه ارمان خو به همیشه وي چې بس هغه ټول عمر ژوندی وي، داسې نه کېږي چې زما مورجانه دې ژوندی وي، زما د هرې سختې حل ورسره وي. بلکل مور خو موري بیا د هغې کمې هېڅوک هم نشي پوره کولی. حمزه لاسټلی څه شعر شاعري که تاسو کول غواړئ؟ ما خو غوښتل چې تاسو نه مونږ زبردسته غوندې سندره واورو خو وخت مونږ سره لږ کم دی، که په یو شعر باندې مونږ د دې پروګرام اختتام وکړو، داسې شعر چې هغه ستاسو ټولو مینهوالو دپاره وي. نو هغه وایي چې یو دوه درې به ووایم خیر دی. بلکل یو خو دا دی چې وی ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا زه مرمه چې زه اوړم لا ټکه ټیکهداره او که مونږ سره دا خلک یارانه جوړول غواړي نو په مونږ باندې د ملا وتړي کلکه ټیکهداره.
او بیا دا وایي چې ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی او امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی او چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي پټ پټ دغې ټولو په ټوپک ایمان راوړی دی او دلته دغې خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي دلته یو جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی او ډاکټر خالق زیار صاحب وایي چې هم مې بیره د ساتلې هم مې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی او داسې زر دې جوړ کړي یو څه کله بل څه ته به وایې زړه مې خټ او یار کولال دی او ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي مشران وایي چې قبر له زوال دی او زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده په دنیا کې خو جلال دی او یا جمال دی. ډیر ښه ډیر زبردست حمزه ډیره مننه یو ځل بیا مونږ له د وخت راکولو د ټي اس آر پښتو حصہ جوړېدو دپاره او تاسو چې څه کوئ د هغې دپاره ډیر زیات بیسټ وشز کریټیسزم همیشه راځي هغه پازیټیو دی نیګیټیو دی هر قسمه کریټیسزم راځي خو هغه وایي که نه چې دا کریټیسزم چې دی دا ستاسو دپاره یو قسمه پوړی دی چې تاسو په هغې باندې خیږئ او ترقې په لاره شي دی نو هغه به مخکې ځئ. حمزه څه میسیج ورکول غواړې خپلو مینوالو لپاره هغه خلک چې تاسو باندې کریټیسزم هم کوي هغه خلک چې تاسو اپریشیټ کوي هم او سپیشلی ینګسټرز لپاره څه میسیج دی ستاسو؟ همدغه پیغام مې دی چې زه یم چې په یو شعر کې راټوله کړمه وایي چې روسته امریکا او امریکا د زار د چینه شي غواړم چې ټوله دنیا مینه شي په مینه ژوند وکړئ ژوند ښکلی دی دا ضایع نه کوي فضول او همیشه د خپل کام د خپل ولس په کار راشي. ډیر ښه ډیره مننه حمزه مونږ له د وخت راکولو کوشش به کوو چې تاسو سره بیا یو ناسته وکړو لږې مودې پس یا که تاسو نیکسټ ایئر چې فخر پښتونخوا ایونټ وکړئ ډیر کامیاب شي ډیر سکسسفل شي هغې نه پس به کوشش کوو چې تاسو سره دی یو بل اپیسوډ د سالټ ریج پښتو وکړو او خلکو ته دې ووایو چې دا شپږم سیزن څنګه وشو او هغه کریټیسزم چې دی نو هغه بالکل ډیر شاته لاړ شي هغه خلک چې دی هغه د هم ستاسو ستاینه وکړي چې حمزه جمشید دونه کریټیسزم نه باوجود یو ډیر ښه پروګرام کو. ونس اگین تھینک یو سو مچ. ټي اس آر پښتو سره چې دی نو ستاسو دا تعلق زما ډیر زیات خوښ دی ځکه چې تاسو موږ ته اپریسیشن هم راکړئ کریټیسزم هم راکړئ خو دا ټوله ستاسو مینه دا موږ غواړو چې تاسو هم دغسې خپل چې کوم کمنټس دي هغه زموږ په سیکشن کې یا زموږ چې کوم پروګرام دی د هغې لاندې کمنټ سیکشن کې خپل دا چې څونه تاثرات دي آیا ښه دي بد دي هر قسمه دي خو تاسو دا بالکل ورکوئ ځکه چې ستاسو چې کوم کریټیسزم دی هغه موږ ته د دې انرژي راکوي چې موږ نور امپروومنټ وکړو او چې کوم ستاسو پازیټیو کمنټس دي هغه موږ له د دې انرژي راکوي چې موږ د نور ښه کار وکړو. ونس اگین تھینک یو سو مچ او پښتونخوا زما خوږ وطن او پاکستان په دعاګانو کې یاد ساتئ یو بل اپیسوډ سره به دوباره ملاویږو د الله په امان.